چې د الله عبادت تا ځان متوجه کول هغه پکار دی. د دیو جنا علامہ ابن جریر رحمہ اللہ او دارنگی تفسیر قرطبی لکلی دی چې وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، چې تاسو داسې حال کې مستمرازی چې تاسو پس پوئیږئ نه په نشه کې یئ تر دې پورې تعلموا ما تقولون، چې د منځ نه مخکې د هغه زبردست توجیه کوي، چې د منځ نه مخکې تاسو کومې خبرې کوئ چې کم سے کم په هغه خبرو پوهیږئ چې دا زه څه ویما، نو تاسو ته به د خپل ځان احساس کیږي چې زه د منځ برابر یم او که نه یما. د دې وجې نه علما په دې ځای کې دا خبره کوي چې تاسو د منځ نه مخکې دا منځ ته راځئ، چې منځ ته لا ټیم شته دی نو منځ ته مخکې راځئ. د هغې وجه دا ده چې څنګه خو دلته منع شوي ده چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، وی دلته خو منع راله د نشینا، خو نشا تفسیر عجیبه خبره کړې ده، یو نشه د بدن ده او یو نشه د سوچ او د فکر ده. معنا دا کوي چې داسې نه چې ستا ذهن سوچ او فکر د دنیا په نشه کې لګیای، د دنیا نشې اخیستی دی. دارنګې د لوبو او د گیمونو په نشه کې هغه اختی، د دنیا په مصروفیاتو په نشه باندې ستا ذهن هغه نشه شوی دی. نو دا مسئله بیانوي چې تاسو مونځ ته د مونځ نه مخکې راځئ، او بیا حدیث علما ذکر کوي چې انتظار الصلاة الصلاة، چې مونځ ته انتظار کول داسې دي گویا کہ ته په مونځ کې چې مونځ ته انتظار کې ناستی، نو گویا کہ ته لګیای او مونځ کې. او بیا علما دالی کی چې کم سے کم د مونځ نه مخکې ته د الله رب العزت په ذکر و اذکار کې مشغولیږه، ذکر و اذکار شروع کا چې ستا د مونځ کوم مقصد دی چې هغه د الله سره خبرې اترې دي چې هغه تا ته حاصل شي، او ستا دهان او توجه دا په مونځ کې هغه خبرو ته نه وي چې کومې د مونځ منافع خبرې دي. الله دې رحم وکړي، زموږ خو مونځونه داسي چې د هغې خو حال نشو بیانولی. ایو ځل یو کس مونځ ته ولاړو، امام پسې ولاړو، نو امام رکعتونه وکړل، یا یې درې وکړل د څلورو په ځای باندې، او یا یې د څلورو په ځای پنځه وکړل. نو چې سلام واوړېده نو چاته پته ونه لګي، دا خلک په تشویش کې شول چېرې دا یا امام درې رکعاته کړي د څلورو په ځای، او یا څلور کړي د پنځه یې کړي د څلورو په ځای. دا یو سړی پکې ګوټ ته ولاړو،
هغه وی ګوره داسې حساب دی چې درې کړي دي وی تا هلکه زبردست دی زبردسته توجه یې وه وی درې ځکه کړي دي چې ما یو رکعت کې د یو دکان حساب وکړه په بل کې د بل او په بل کې د بل او زما څلور دکان او یو دکان پاتې دی نو دریو رکعتونو کې د دریو دکانونو حساب کتاب راغی او د څلورم دکان حساب کتاب پاتې شو نو درې رکعته شوي دي نو موږ خو په منځونو کې هم د دکانونو هغه چې دکان څوک کوي نو هغه د دکان سوچونه کوي او چې جوانان نو هغه پکې اکثر چکی او پورې وي ولاړ مونځ ته او سوچے پا بیڈمنٹن کی سوچے پا کرکٹ کی سوچے پا لارو پا کسو کی او دارنگی چه دینو پا نورو خبر و اترو کی چه دینو آگا سوچو نئی او ورطا پتا نلگی چه سو رکات وشول آگا صورتی ها دیدل غوڑیر لر خبر را چه کم صورتی پا کی ہوئی نو قرآن دا مسئلہ بیانی او علماء په دې ځای باندې دا خبره کوي چې تاسو د مونځ نه مخکې د مونځ حالت برابر کوي د مونځ والا سوچ برابر کوي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا ستاسو سوچ فکر نه دی برابر ستاسو توجه نه ده برابر د دې وجې نه علماء لیکي تاسو وګورئ د سحر د مونځ نه مخکې دوه رکعاته سنت دي د فرض مونځ نه مخکې دوه رکعاته سنت دي دارنګي که د مازدیګر مونځ دی نو د هغې نه مخکې نفل کېږي که نه کېږي څلور رکعاته سنت غیر مؤکده دي چې هغې ته نفل هم ویلی شي نو چې هغه وکړي ذهن دی برابر دی ماښام د هغې منځ کې نشته څه اذان دی او د اذان پسې بیا مونځ دی نو ستا توجه برابر ده ځکه ته اذان ته ځان را رسولی دی ماسخوتن دی نو د ماسخوتن د مونځ نه مخکې هم نفلونه کېږي نو ستا ذهن او توجه برابر ده مقصد داره چې هر یو فرض مونځ د پاره الله رب العزت ستاره توجه برابرولو یو انداز جوړ کړی دی علماء دا لیکي چې د مونځ د مخکې که تا ته نفل مفل د مخکې کړي دي نو د مونځ د مخکې نورې خبرې مه کوه ذکر و اذکار چالو کا که هغه 2 منټه پاتې دي 3 منټه پاتې دي 4 منټه پاتې دي ذکر و اذکار شروع کا استغفار شروع کا تحلیل تکبیر تسبیح تحمید شروع کا سبحان الله وایا الحمدلله وایا لا اله الا الله وایا د دین یو خبره را هغه تا شروع کړی هغه ځان له ده هغه هم د هغې حصه ګرځي خو چې اسی نو اسی د نورو خبرو په ځای باندې د دین خبره او تذکره هغه هم نه نو ذکر و اذکار شروع کا نو ذکر و اذکار سره به ستا د دې مونځ د طریقې کار ته توجه پیدا شي نو ته چې بیا مونځ ته ودرېږي نو ستا به توجه برابري مونځ ته ودرېږي نو ستا به توجه برابر نو د نورو خبرو په ځای باندې که قرآن درځي خو د قرآن تلاوت کوه ځکه مونځ کې به همدغه بیا وې که قرآن دې زده نو کوشش دا کوه چې په مسجد کې هغه د قرآن تلاوت ډېر کوه چې راشي او که هغه نه نو نوافل کوه که نوافل دې کړي نو بیا نورې دنیاوي خبرې مه دغه کوه چې ستا توجه بیا ګډه وړئ بیا ذکر و اذکار کو بس غلی ناست وه یو طرف تا یا یو سائٹ تا یا یو ځای کی او به ذکر و اذکار کوا دنیا خبرو د پاره یا د دنیا د دغه د پاره د مسجد نه بهر هم بیا چې دی نو حالات شته کو به لګیا به یو کنه به هر حال نو قرآن دلته دا مسله بیانوي
لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، من نزدیکی گئی منستا پدا سے حال کی چتا سپا نشا کی دا نشی پا حالت کی منستا من نزدیکی گا داغی علت خود لے دے چی ولی علت سو خود لے حتی تعلمو تردے پوری چی تاستا پتو لگی ما تقولونا دا غس چی تاسو پکی وائی با چی تاسو سوائی پا منز کی چی تاسو داغی پتہ لگی چی دا ما سوئی بعضی وقت کی انسان سوچ دا گڑوڑ شی چی ما پکی دا سبق ویلے دے کمی ندے ویلے صرف آغ اللہ اکبر تورسی ہو دا میرے ساتھو چی ولالیم اللہ اکبر راکتش انو دا ورطا پتہ نہیں چی دا سبق میں کم دے شروع کرے دے سمرہ میں ویلے دے سمرہ میں ندے ویلے دیو جنا قرآن وی حتی تعلمو ما تقولونا تردی پوری چی تاستا پتو لگی دا آغسا چی تاسو آئی یا خود نشی حالت تی مراد شو چی نشی حالت کی انسان پخپلو خبر بانے نپوئی گی وہ بس لگی آئی بیبرے کا مشینی گاڑی چالوی پزان نپوئی کلیو کلبل کلیو کلبل کلیو کلبل او دا سی نشم علماء لکی چی پاغی کی مخامرت العقل رازی چی نشدی حد تخطی دا چی مخامرت العقل دے چی آغا دے چی سوئی نپی پوئی پا دا سی حالت کی منستا مرازا مکوا چی تو سوئی نو آغا اوتی بوتی چی منگورتا وایو چی دا نشید وجی نا اوتی بوتی وے یا پا گرزیدو کی دی فرق دے پا خبرو کی دی فرق دے نو پا دا سے حال دا نشی کی منز قرآن وی مکوا او دے دا وجن علماء دا مانا کئی فقہا چی دا سے دا خوب پا حالت کی منز مکوا دا سے دا خوب پا حالت کی منز مکوا چی تا پا منز نپوئے گی دا سے دا خوب حالت دا ہم نشر شو کنا دا دماغو چی تا پا منز نپوئے گی او دکی پکی ہوئے نو پا دا سے حال کی مکوا تردی پوری چی تا بیدار چی تا تو چی سوے چی پاگی خو پوئے گی کنا یو خسڑے بیدار دے مستعودری دا بیدار دے خوچی مستعودری دے نو بیا خوب ورغے نو بیا داغی پا بارک علماء لکی چی کہے او سڑے پا منز کی ادوم شا نو دا سینا ماتی گی تاسان لے و مسئلہ را عام حالتونو کی کتو ادشوی خوچی دا سے حالت کی نئی ناس لکا مونچی ناسیو نو بیا داغی سر او دس ماتی او کپا دا سے حالت کے ناس تی نو کٹولا اور زمودے پا ناس تبانی او دس پہ نماتی آغا خوب سر او دس ماتی گی چپائی کی انسان پا استقامت نہ دے ناستا او پا حالت دا منز کی کپار حالت کی ادے شویتالا خوب راگے کپا قائدہ کیو کپا ولاڑو کپا رکو کپا سجداو پاگٹولو حالتونو کی کتالا خوب راگے منز دی پہ نماتی گی تراؤ کہ اکثر کسانو دی کن منز پا حالت دا منز کی خوب راتلو سرا او دا تو قرآن فرمائی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا منزی کی گئی منستا پدا سے حال کی چی تاسو پا نشکیئی حتی تعلمو تردی پوری چی تاسو تپتو لگی ما دا غص تقولونا چی تاسو کموائی دیو جن علماء او بلا مسئلہ ہم کئی دلتا او آغا مسئلہ دا چی وی مکروح دے منز دا حاقن
حاقن منز مکروه ده. حاقن چاته ویل شي؟ حاقن هغه چاته ویل شي چې هغه ته ډېر زیات تشو بولو وغیرہ یا لوی هغه ډېر انتهایی په هغه باندې بوج راوستی دی چې د هغه ټول توجه هغه طرف ته ده. نو په داسې حالت کې منځ ته ودرېدل دا مکروه دي. خپل ځان برابر کا بیا راشه منځ ته ودرېږه. وجه څه ده چې ستا توجه غونډه په هغه سایډ باندې ده تشو بولو ته وغیرہ هغې ته ده نو بیا تا نه مونځ کېږي نه او نه ستا د مونځ توجه برابرېږي. دارنګې یو مسله بل هم کوي علما چې یو سړی انتهایی وږی دی چې هغه خوراک ته سم ضرورت دی او هغه ته خوراک حاضر کړی شو. تاسو د خپل خوراک نه مونځ جوړ کړئ خو د خپل مونځ نه خوراک مه جوړوئ. څه معنا؟ یعنی مطلب دا دی چې هغه خوراک کوه او دا سوچ کوه چې اوس به مونځ کومه هله دا خوراک زر زر کومه چې مونځ وکړمه خو دا ګورې زما استاد یې خوراک ته نه وایي مونږ خو ښه په بر بیټي خو هسې مړه ته کېږي وایي راشه روټۍ به نه نه هغه سړی چې هغه مضطر دی هغه مجبوره دی هغه انتهایی مخمسه اور په لوږې حالت کې دی او هغه ته خوراک حاضر شو نو هغه د اول خوراک وکړي او بیا د مونځ وکړي. داسې نه چې دی مونځ کوي او به د ده دا سوچ چې کله به دا مونځ ختمومه چې په خوراک ورشم. پخوا خو به هو که نه دا جومات لا نه و جوړه دلته د دوو صفونو ځای هغه دننه و په هغې کې به لاندې هغه واښه ماښه اچولي وو او پوړونه به پکې وو او دارنګې د دوو صفو برنډه بار وه نو په هغې کې به دا ماښامي کېدل دا ښې شپې دي او دا جمعې شپې دي او په هغې کې به دا غټې وریجې راوړلی شوې د ماښام د مونځ نه مخکې او سی به مخې ته به کېښودلی شوې داسې 4 مجمې به وي یا به 3 مجمې وي دا پیتړ زبردستې وریجې به وي دا کیچړې او هغه به مخې ته کېښوده او دلته به د ماښام مونځ ودرېده خو د ماښام په مونځ به څوک نه پوهېدل. د سلام یو طرف ته به یا اورېدلی و یا نه او یو غرب غروب به شو په مجموع باندې. نو جومات کې به د کیچړي پلستر وکړو لاندې چا به توی کړو چا به څه کړو چا به یو خوا راښکلو چا بل خوا څو ماښامي وو جمعې وي 40 وي د کلونو وي دغه غوبل به په جومات کې هغه جوړو. الحمدلله ثم الحمدلله. نن الله د دغه بدعاتو نه زمونږه جوماتونه خالي کړل. یو محنت پکې وشو او هغه محنت چې دی نو هغه جوماتونه زمونږه د دې بدعاتو رسوماتو نه خالي کړل. نن پکې هغه شی نشتا. نو مقصد مې د خبرې دا و چې توجه نه به وه خو به دې ته به وه چې ورېږه خوراک باندې ورځه. دلته قرآن مسله دا وایي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. تر دې پورې چې تا ته پته ونه لګي د هغه څه ما تقولون چې کوم ته څه وایې چې دا ما څه وویل پکې د مونځ سبق دا مې ووایه او که نه نور څه باندې اخته وم. بعضې ملګرو ته خو پکې پته هم دا نه وي مونځ کې بعضې اوازونه داسې وکړي چې هغې سره مونځ هغه خراب توراب شي بیا ورته دا پته نه چې دا الفاظ ماله په مونځ کې سوچ یې نه بې سوچ آواز وکړي انو به وایي که نه آواز وکړي یا الله خیر آواز وکړي انو سوچ یې نه بې سوچه نو هغې سره مونځ خراب شي. مخکې مشرانو کې یو تراو کې پاسېده
په دویم رکعت باندې نو له پته نه و به سو کینې په مونږ کې نو په مونږ کې خبرو سره خدا غسه مقصد داري قران وای د مونږ په مقصد ځان پوي کا چې مونږ کې دن نسدي حتا تعلموا ما تقولون دې پوری چې تا ته پته ولګي دا غس چې کم تاسو وای ولا جنوبان الله رب العزت دې مونږ او تاسو د مونږ په مقصد صحیح طریقې سره غپوي کی الله زمون په حال باندې رحم وکي زمون کمه کوتا ہے لری کی الله چې کم بیماران دي دعاګانو درخواستونه کړي بعضی بیمارانو الله رب العزت دې او ته شفاء کامله عاجل نصیب کی الله رب العزت دې زمون د ټول پریشانای لري کی الله زمون خوشحالي اور د اطمینان د سکون د چین او د آرام د قرآن او سنت مطابق زندگی زمون نصیب کی څومره مسلمانانو وفات شوي الله مغفرت او بخښنه نصیب صلی الله